بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د لوی لقب په نوم باندې چې ډېر زیات مهربان دی. د میثود پروګرام د خرالاس موږ تاسو ورونو په تیر درس کې دغه میثود د ځینې امینوګانې د یا د ټیپ چې دغه موږ ویلې نن بالاخره تاسو موږ ریفرنس وایي. ریفرنس موږ تاسو ته ښه پوهیږو چې دا ریفرنس چې دا ګوره دا واسطه یا ذریعه ته ویل کېږي. یعنې که خیال مو کړی که چېرته موږ تاسو ته کس راشي هغه موږ تاسو ته ووایي چې مثال پلانکي شي باره کې ماته معلومات راکړه، موږ سره هغه معلومات نه وي نو موږ هغه بل کس یې ورته راجع کوو، یا ورته د لاړ شه دغه ځای کې یو کتاب واله، دغه ځای کې دغه شی واله، تاسو ته به نور معلومات ترلاسه شي. همدارنګه هم دا ریفرنس مینو چې دا هم همدا رقم ته یوز کېږي په کمپیوټر کې. دا په مونوګراف کې یا کتاب په لیکلو کې ستاسو ډېر زیات په درد کړي. نو راځو له ښه سره پیل کوو. اول ټیبل اف کنټینټ نه اول لازم دلته زه لیکمه پاراګراف به دلته ولیکو. پاراګراف ولیکو داسې زر زره ته موږ تاسو هغه کړو د به انټر کړمه. مثال یو دي نوم لیکم، مثال که زه لیکم چپټر. ډېر زده کوونکي دغه غلطي کوي چې دغه عنوانونه چې دي دغه اکثر ته هیډینګ نه ورکوي. اکثر دغسې راځي مثال دغه سور رنګ ورکوي، مثال دا رقم د غټوي دا لږ دا صحیح ده په پرنټ کې راځي، مثال بولډ کوي دا سنټر ته راولي چې دا عنوان ښکاري. دا کوم تاسو پرنټ کوم صحیح ده سور پرنټ کېږي، خو دې باندې نور هغه د آپشن شیان چې دي دغه نه پلی کېږي. دې لپاره به زه بیا دا چې کوم انفارمیټ کوم نو دې لپاره موږ هیډینګ ورکوو. هیډینګ چې تاسو کله ورکوئ ټایټل یې هیډینګ یې دا مثال دا بیا تاسو که چېرته نورې آپشن یې پکې مثال تیمس یا نور آپشن تاسو مثال په دې باندې اپلای کوئ بیا دې باندې ښه اپلای کېږي او رنګ شیان هم چینج کېږي. راځم دا هیډینګ ون ورکوم، دا سنټر ته راولم. اوس راځم زه در یو څو چپټر یې جوړوم دې څخه، ځکه دا اوس دلته لیکم مثلا چپټر 1 ده. او بل چې دا دغه هیډینګ دغه شیانو یو ښه والی دغه هم لري ګوره سي آپشن ورکوي. که چېرې تاسو مثال په درس کې صحیح ده د عنوان ښکاره کوئ په مثال چې پرنټ سي چاته، خو دغه نور معلومات نه ښکاره کوي، دې باندې کلیک کوئ نو چې کېږي ګوره ټول پټېږي دا رقم ته. که دغه آپشن باندې بېرته کلیک کوئ راځي. نو اوس راځم دا زه ټول دا رقم ته هم سلیکټ کوئ او کمپیوټر کیبورډ څخه کنټرول آرټ باندې او کنټرول سی کاپي. بیا راځم دلته ورته درېږم دا انټر وکړم. ګوره کنټرول پلس انټر چې کوم دا نوی پیج اخلي، پیج بریک دا زمونږ دلته ورته لیکم چپټر 2. همدارنګه ته بیا راځم بیا دلته درېږم بیا کنټرول پلس انټر نوی پیج بریک نوی پیج اخلو. زه چورځم چپټر 3. درنګ موږ تاسو نور چپټر هم جوړولی شو، خو بیا دلته راځم او دلته راځم دا درېږم دا بیا کنټرول پلس انټر وکړم نوی پیج اخلم چې دلته دا کنټینټس ته ځای موږ د جوړ شي. نو دا به تاسو راولئ د ښي اړخوا ته. اوس که دا دلته منځ کې مثال وي تاسو دې باندې کلیک کوئ نو ستاسو دغه کنټینټس چې ده دا به لاندې راځي. اوس راځم بیا ریفرنس مینو ته، دلته راځم ټیبل اف کنټینټ. ټیبل اف کنټینټ چې دا نوملړ ده، د کتاب ته مثال عنوانونه ورکوئ د هغه کوم پیج کې دي تاسو یې دلته ورکولی شئ ډېر څه په اسانۍ به. ګوره که هیډینګ هم ورکړی وي دلته ګوره موږ تاسو ته بیا دلته عنوانونه هر شی اخیستلی شو، او که هغسې ساده لیکل ته مثال سور رنګ ورکړی وي بیا هغه دلته کار نه کوي. مثال دا ګوره مختلف هغه زه ورته یم مثال دغه کنټینټ دغه نوملړ ماته راوله. ګوره لږ د خپله ګوره ښایي ګوره چپټر 1 په مثال په څو کې ده، دویم پیج کې ده، چپټر 2 په څوم کې ده، دریم پیج کې ده، چپټر 3 په څوم پیج کې ده، په څلورم پیج کې ده. دا ګوره موږ تاسو اړتیا نه شي موږ تاسې پیج دغه سلیکټ کړو دلته مثال وګورو ته نمبر ورکړو خپله د کمپیوټر یې موږ ته راولي. بیا دغه منځ ګوره دا د کنټرول پلس کلیک کنټرول کیبورډ نه نیسئ او کلیک ووهو ډایرکټ څوم ته وي ډایرکټ دریم چپټر ته وي. دا رقم د موږ هر چپټر ته کوم غواړو په اسانۍ موږ تللی شو هغه بیا ایډیټ کولی شو. بل د دې کې زه راځم اپډیټ ټیبل. اپډیټ ټیبل څه معنا لکه دغه زه اوس چپټر 3 پورې ښوده زه غواړم دې کې مثال چپټر 4 کې چې د پکې اضافه شو مثال معلومات موږ ډېر کړو نور ځکه د کتاب اول سر د موږ لیکو خو موږ زه دا جوړ شو خو نه دې کې نور هم بیا تغیرات پکې راسي.
سا کنټرول پلس انټر وهم نوی پیج اخلم دا کنټرول پلس وی پیسټ راځم دې چې لیکم چپټر 4 اوس به تر راځم ټیبل خپل هغه کنټینټس ته دلته ګوره څه شی څو ګوره چپټر 4 رانغی اوس چپټر 4 راورسل لپاره به چیک کو اپډیټ ټیبل به کلیک کړئ کله چې اپډیټ ټیبل کلیک کړئ دلته به راسئ اپډیټ انټایر ټیبل دا هم چې کلیک کوم نو چیک کېږي ګوره هغه چپټر 4 هم اضافه شو په څومره کې 15مه صفحه کې بل دلته دی کې چې دا اټیکس ګوره دا لیول دلته ریفرنس مینو کې دلته هم موږ راوستی دا هیډینګ او هلته هم راوستی دا هو مینو هم هیډینګ ورکولی شو مثلا دلته راځم یو څو پکې اضافه کوم بس اضافه کوم نه فرض که مثال دا کمپیوټر پروګرام و دلته مثال زه راځم دا کلیک کوم د لیکم ورلډ مثلا دا ورډ پروګرام ده راځم دې باندې چیک کوم دا چې لیسم دا اوس چیک کوره دې ځای څخه موږ هیډینګ ورکوو ګوره هیډینګ 1 خپل هیډینګ 1 چې دا هیډینګ 2 ځکه د دې چپټر هغه څه ده د دې دا درس ده دا رقم دا بل دغه تر خلمه مثلا ورته لیکم څه شی هوم ټیب مثلا ورته دغه چې دا هوم ټیب دا چې دا سب دا چې دا د دې عنوان د دې برخه ده د دې په چې کې مثلا لیول 3 به وټاکو اوس راځم بیرته پور دغه ته دلته ګوره اپډیټ شوی نه ده که نه اوس راځم بیا دلته کلیک کوم اپډیټ ټیبل کې چې کوم بیا ورته انټایر ټیبل دلته به ماته اضافه شي مثال دا ګوره هیډینګ 1 سو دا هیډینګ 2 سو دا مثال هیډینګ 3 سو دا رقم د تاسو مثال مختلف عنوانونه دي څخه هم هیډینګ شان کولی شو او اپډیټ کولی شو بل په دې کې موږ تاسو ته موږ راځو فوټ نوټ او چې دا بل ان نوټ ده دا څه معنی راځم دلته فرض کړئ دغه فوټ نوټ څه معنی فوټ نوټ موږ دلته تشریح نوره ورکوو خو پښې په همدغه پیج کوم پیج کې دا کرنټ پیج کې چې ولاړ یم دغه دویمه صفحه کې یا دویمه پاڼه کې نو همدلته موږ تاسو پکې عادي تشریح اضافه کوو او ان نوټ چې دا کومه ډیټا چې دا فرض مثال دا موږ چپټر 4 پورې ولیکلي که نه نو د چپټر 4 په اخره کې موږ تاسو تشریح پکې لیکو مثلا دغه ډاکومنټ سری مثال هغه ټیلیکوم ورته دا ډاکومنټ اف چیلی مثال ام اف اس دې باندې کس پوهېږي مثال زه په دې پوهېږم چې دې باندې کس څوک نه پوهېږي دا ام اف اس څه معنی دلته به چې کوم فوټ نوټ ورکوو سره کوم فوټ نوټ راځم دا سلیکټ کوم ورته باندې دې نور تشریح ورکړه ګوره په همدغه پیج کې مونږ ګوره دا کرنټ پیج و ښکاري همدا دویم پیج کې مونږ ولاړو مثال لیکم دا ګوره ام اف اس څه معنی محمد فاروق نګزای اوس که هر یو کس مثال راځي په دې باندې څه کېږي هغه پوهېدی شي ګوره یو ورته راګوره داسې ووندېږي ګوره عکس خپله داسې ودرېږي نو شی ورته ښکاري ګوره محمد فاروق ستانګزی او که دا چېرته موږ تاسو بیا پرنټ کړو نو پرنټ کې هغه عکس مثلا دلته ګوره یو ده که نه نو عکس په خپله هغه پرنټ کې د فوټنوټ کې لاندې بیا وګورو دا یو چېرته ده دغه ته ښکته کېږي چې دا محمد فاروق ستانګزی نوم ده دا رقم د نور کوم بل سخت لغات مثال تاسو هغه فرض که دغه تیم څه پوهېږم دغه تیم ځکه هېڅ کوم کس پوه نه شي نو دلته چې کومه بل فوټنوټ ورکوم ورته چې لیکم سټایل ده نسخه دې به ولیکم دا رقم تاسو دې کې مختلف هغه لیکئ صحیح سټایل نو د څه شی څو په همدې هغه کې څو اوس راځم دا ان نوټ څه کې ګوره ښه دا دویم پاڼه وکړم فرض که دغه تیمس ده یا دغه نیو یا دغه مکمل پاراګراف ته زه ورکوم پاراګراف ته ورکوم مثال دغه ساین پلاس باندې کې څوک پوه نه شي د ان نوټ څه معنی اوس دا د اخر کې موږ ته تشریح دی کې ورکوو ان نوټ ده که نه مثلا لیک ورته www پلان کې شي مثال بیا راځم ګوره د څه شي څه ګورئ ګوره دا ګوره دلته تاسو ښکاري 5مې صفحې ته یې موږ راوستي وي اخري هغه ده ځکه د ان نوټ دی پاڼې په اخره کې ماته راوله بیا دا رقم د مثال راځم بل پیج کې مثال دلته ورته لیکم دلته دغه مثال فرق کې دا لغات باندې کې یو کس پوه نه سي ان نوټ بیا ورکوم
دلته مثال ورکوم مثال ای تاسو ورشه تشریح به مکمله پکې ولیکئ. اوس زه راځم اوس ګوره داسې نښه ګوره که چېرته ان فوټنوټ باندې موږ ولیکو دا رقم نښه موږ ته راځي انډنوټ باندې هغه باندې ګوره پورته تشریح راځي ګوره هغه ده او که دې باندې ډبل کلیک کوي نو موږ هغه خط ته وړي چې څه شی تاسو دا تشریح پکې لیکلي وي. بیا راځم اول سبیل چیل ده ګوره نیکسټ فوټنوټ څه معنا ما ته فوټنوټ ته راواله زه ورته ایکس فوټنوټ راولم ګوره ما ته چې فوټنوټ ته یو ته یې راوستلم همدارنګه ورته یم بل ته مې بوځه ګوره ټو ته یې راوستلو همدارنګه ورته یې پریویس بېرته هغه ونې ته مه بوځه نو چې کړي هغه ونې ته موږ بیایي. همدارنګه همدې کې موږ تاسو انډنوټ هم پیدا کولی شو ګوره انډنوټ یې ګوره موږ ته یو پیدا کړو مثال د ورته بل ماته پیدا کا بل یې موږ پیدا کړو چپټر 2 کې ده. همدارنګه پریویس هم دا رقم د مثبت ته مخکینی ماته راوله مخکیني ته موږ بیایي. بل شو نوټس څه معنا شو نوټس ته موږ هغه ایریا ته بیایي زه ورته یم ګوره فوټنوټس ایریا ته موږ بوځه نو دا کوم ځای کې چې لیکل دي فوټنوټ لیکلی نو هغه ځای ته موږ تاسو بیایي. بل ځای کې سرچ یې لکه ګوګل غوندې موږ دلته هم تاسو سرچ کولی شو ګوګل غوندې. بل ځای کې چې دا انزرټ سیټیشن تاسو یې کریډیټ ورکړو مثلا دغه ډیټا موږ اخیستې ده خو دغه ډیټا موږ کیدای شي یو کس ماته دا کیدای ستا ځان نه لیکلي دغه ډیټا زه ورته مې چې نه دا ما ځان نه لیکلی نه ده دلته موږ ورته مثال سایډ نه اخیسته سایډ نوم ورته لیکو او که د کوم کتاب وي مثلا بل شیان دی دلته موږ تاسو دلته اضافه کوو کریډیټ ورکوو. مثلا دې ما زه کلیک کوم اډ نیو سورس باندې کلیک کوم دا چې کلیک کې دغه ډیټا ما کوم ځای نه اخیسته دا پروف لپاره ده چې موږ دغه کس ووایو چې دغه ډیټا حقیقي ده یعنې موږ ځان نه ده لیکلی سایډ نه دی اخیستی څه شي نه دی اخیستی ریپورټ نه دی اخیستی جورنال آرټیکل نه دی اخیستی ده زه ورته یم نه دا ما بکس نه اخیستی ده بکس مثال اتر یې څوک ده مثلا لیکم علي مثال درکړو کتاب نوم چې ده مثال A20 دی کتاب نوم ده کوم کال کې دا کتاب چاپ شوی ورته یم په 2020 کې چاپ شوی ده سیټي چېرته ده کابل ده کتاب مکمل تشریح بلته ولیکئ چا هغه کړی ده ورته معشوق پبلشر مشوق ده که نه ویلي مې څومره ده مثال حجم یې هغه به دلته ولیکئ او دا به اوکې کوئ نو دلته ګوره دغه ده راغله دا پروف لپاره ده مثلا دلته ورته یم که چېرته بیا ما دغه ته اړتیا سي بیا راځم مثال ورته یم بار لیکل نه کوم مګر یو ځل چې موږ تاسو لیکلو کوو نو دلته خپله راځي علي ده A to Z کتاب نوم ده ما بیا کلیک کوم عکس ته راولم دا رقم ته که چېرته موږ د سایټ څخه اخیستي ورته دغه معلومات چې ده دا ما د سایټ نه اخیستی ده راځم دې ته انزر سیټیشن کلیک کوم دې پرې چیک کوم اډ نیو سورس باندې کلیک کوم دلته اوس راځم چېرته ورته یم ریپورټ ویب سایټ مثلا ویب سایټ نه مې اخیستی ده دې ویب سایټ والا څوک و مثلا لیکم عمر د پیج نوم یې چې ده ایجوکیشن تعلیم والا هغه چې ده EDU مثلا د صفحې نوم ده پروډکشن کمپني څو ده په کوم کال کې ده مثلا ورته لیکم 2015 ده منت میاشت ټول هغه یې لیکو اکسس ایئر ده همدارنګه ټول هغه یې بل ده ولیکئ دلته راځم دې کې به چې کې مکمل سایټ نوم به ولیکئ www.edu.com مثلا هر هغه سایټ نوم سایټ به ته ولیکئ دا به اوکې کوي نو سټیټ کې ګوره دلته موږ ته راغی همدا رقم ده که چېرته دغه دا معلومات هم دغه د عمر ویب سایټ نه اخیستي موږ نو بیا دلته راځم کلیک کوم ګوره دا موږ ته راوسته پر په اسانۍ باندې موږ کلیک کولی شو او دلته موږ راوستلی شو. بل چې دا په دې کې موږ تاسو اوس راځو دا پورته کې کتاب کې خیال کړي د مونوګراف شانو کې دلته موږ تاسو د اول پاڼو کې دغه مثال دغه کنټینټس دي سیټیشن دي کوم ځای نه موږ ریفرنس او دغه ډیټا راخیستي ټول پکې د اول پیجو کې راغلي وي همدارنګه دلته هم دغه تدریږو موږ ورته مکمل وښایو ور موږ ته لږ شارټکټ یې ښوده که نه نو هغې لپاره چې کومه دا بایوګرافي ته راځم بایوګرافي کې دلته ګوره مختلف شکلونه دي مثال تاسو چې هر رقم شي په اخلي مثال بایوګرافي ګوره دا څه لیکلو کې لږ توپیر پکې ده کوم یو پکې زه کوم ریفرنس ده دا مې چې کلیک
ګوره مثال خپل کس چې دا کتاب لولي اول سر کې ریفرنس یې ګوري چې دغه ډیټا د کوم ځای نه راخیستې ده دا رقم ته موږ تاسو ته راځي. همدارنګه چې نور پکې اضافه کوي مثال د اپډیټ ټیبل باندې کلیک کړئ نو بلته بل هغه پکې هم اضافه کتاب وي بل سر شي داسې ډیټا راخیستي. بل دې کې چې سټایل دا چې کوي لږ توپیر پکې راوړي دغه سټایل کې مثلا دا زه کلیک کوم ګوره هلک لیکلو کې ګوره تغییر راوسته. بل دا منیج سورس نه که چېرته کلیک کوئ تاسو او دې کې چې ګورئ یو انوله ډیټا ده دا که مثال که چېرته ایډیټ کوو مثال هغه ایجوکیشن نه هغه بل شی نوم یې مثلا دې نه ایډیټ کولی شئ نیو کولی هم شئ دا رقم د کاپي کولی شئ دې خواته کرنټ لیست ده دلته مثلا کوي چې موږ نورې ډیټاګانې موجودې وي دلته نو هغه کې چې تاسو کاپي کوئ دلته مثال د چېرته راځي کرنټ لیست د هغه نه ګوره شته پکې خو دلته که نور ډیټا یې کرنټ لیست ته راځي که تاسو هر وخت کولی شئ له دې څخه مثلا دغه په اسانۍ سره یو کلیک باندې لکه دغه چې و لکه ګوره دغه چې و دغه کرنټ لیست کې دغلته زه راښکته سمه دغه دا کرنټ ګوره دا د کرنټ لیستونه دي دغه کې اضافه کولی شئ مثل یو کلیک باندې تاسو هغه دلته هر یو خط سره اضافه کېږي. بل دا انزرټ کیپشن څه معنی انزرټ کیپشن لکه موږ تاسو مثلا فکر کتابو کې مثلا عکسونه وي شیپونه فکر به هم سوی وي چې هر یو خپل کیپشن لري مې فګر 1 فګر 2 کې خیال لیکلی کې د هغه کیمیا د نورو کتابو کې اکثرو کې نو دلته به اول مثال موږ تاسو چې کوو اضافه کوو کیپشن نو کیپشن لپاره موږ به تاسو انزرټ مینو ته لاړ شو که عکس هم اضافه کولی شو زه ورته یم نه دغه ځینې دغه شیپ اخلم چې په اسانۍ سره اوسي زر نو تاسو وخت اضافه نیسي تاسو بیا کولی شئ عکس هم فګر څه ورکوئ یا راځم به عکس اضافه کوم مثلا دا کومه ډیوایس کلیک کومه او زموږ تاسو عکس راسي راځم ډیسکټاپ ته ډیسکټاپ کې بل ته فوټو باندې دلته کلیک کوئ مثلا زه د امیر خان عکس دی د اشرف غني دی او دا نه اضافه کوم زه دا ما انزرټ کړم چې انزرټ یې کړه به زه وړوکی کړو नोर हम कुछ नहीं कम हाँ دا اوس راغی دوی باندې مثال د رب د صداقت خلک مختلف شکل او عالم مثال دا رقم درته یم راوله ماته ورې کا دا رقم کې تاسو راوستلی شئ. بل به مثال زه فګر سوالمه لاندې هغه ته پیج ته به راښکتم چپټر 2 ته چپټر چې راښکته سو بیا به لاړ شئ دلته انزرټ کې دلته به شیپ واخلو چې د هغه عکس ډېر زیات وخت نیسي یو شیپ اخلم مثلا دغه دا دغلته ماته اضافه کړه. اوس راځم فګرس ته څه معنی مثال زه اوس راځم ګوره فګر 1 مثال ورکومه یا ګوره که خیال مو کړی په دې هوم مینو کې مو تاسو کول د لاړ شو سلیکشن پین ته دلته خپله د انزرټ مینو چې دا دوی خپله نوم ورکړی موږ دا نوم نه غواړو ګوره فکچر 2 دغه پې لیکلي دي موږ مثال دغه نوم نه غواړو مثال زه خپله فګرس ورکوم چې ما فګرس باندې ماته د عکسونو شیان راسي مثال ما زه کلیک کوم ګوره انزرټ کیپشن کلیک کوم د فګر 1 خپله یې ورکړې مثال لیکم د امیر خان ده امیر خان مثال کې فګرس دلته ورکړئ که چېرته دا مثال ایکویشن به ورکړئ که چېرته ټیبل وي نو ټیبل باندې کلیک کوئ به پورته به نوم ورکړئ زه اوس راځم ورته دا فګر باندې کلیک کوم او دا اوکې کوم دلته شی کې ګوره نوم راځي اوس ګوره
زه د مصطفی د عکس مثلا امیر خان کې بل کس پې پوه نه شي خو دا فګر څه چې ګور خپله پې لیکلی امیر خان دا رقم دا د بل فګر څه هم راځم په دې کلیک کوم زم ریفرنس دا ریفرنس به کیپشن د مثال د لیکم مثلا لیکم یو نوم لیکم مثلا لیکم مثلا لیکم شاهرخ خان لیکم مثلا یا مثلا لیکم علي د علي نوم ده تاسو به خپل نوم صحیح ورکړئ چې دا وخت مضافه نه شي مصرف نه شي زموږ تاسو دا مې مغه کو اوس چې شی کو اوس که خیال کړئ په دا مونوګراف دغه کتابو شانو کې تاسو نه فګر سم غواړي مثال کې تاسو مو فګر استعمال کړي چې مونږ یې نه پوه سو دفتر ته وایي اوس راځم دا غلطه پیدرې دلته درېږم دی اول ځانو کې اوس چې تاسو ګوره insert table of figures دا چې کلیک کړئ دلته ګوره مختلف شیپونه دي مثلا تاسو کولی شئ مثلا شیپ یې بدل کړئ فارمیټ یې بدل کړئ د خو دې سره ډېر زیات چا خبر جنجال مه کوئ دا ګوره مختلف ډیزاینونه دي ګوره تاسو کوم ډیزاین کې غوښتل ورته سمپل فارمیټ دا اوکې کوم نو دا شی کو فګرس راوړي ګوره امیر خان ګوره فګرس 1 دا چې امیر خان دا فګرس 2 دا علي دا مثلا د ټایم د ما دغه تاسو ګورئ ما چې کلیک نسم او کنټرول نسم کلیک وکړم نو ما امیر خان عکس ته بیایي همدارنګه دا موږ چېرته موږ تاسو بل فګرس پکې هم اضافه کوو مثال راځم دغه ته دیږم دلته راځم انزرټ ته انزرټ کې چیک کوم بل شی اخلم مثلا دا لیکم دا راځم بیا ته ریفرنس کې څه ورکوم کیپشن ورکوم دیتا مثلا لیکم سر کې دا عثمان ده ما مسخه تاسو ولې داسې بیا کوي ورکه د عثمان عکس ده مثلا دا مې کلیک بیا ته راځم دلته خپل فګرس ته ګور فګرس چې راول درالو ګوره خو فګرس دلته څه خو عثمان په نوم باندې فګرس اضافه نه شو دې لپاره موږ شی کوو ګوره دا ټیبل اف کنټینټ باندې کلیک کوو دا کو شی کوو انټایر ګور اپډیټ انټایر ټیبل نو هغه درې فګرس به هم موږ سره د اضافه شي ګوره عثمان ما راغی بل چې دې کې کراس ریفرنس دا مخکې هم موږ تاسو ولوستو خو دلته به هم لګي او تاسو شارټ ویوزر کما دا کله کلیک کوي مثلا دا ټایم هیډینګ کما بوزه مثلا هیډینګ چې موږ کار کړی بوک مارک موږ د شو کا مثلا ټایم هیډینګ کار کړی دی کې مثلا چپټر 1 دا چپټر 4 دا ماته انسرټ کا همدارنګه ته زورته نوشن د فوټ نوټس په کار سره کنه او فوټ نوټ پارت کار سره مثلا دا اولنې فوټ نوټس ماته انسرټ کا ګور نمبر یې دا ورک دا رقم ته کې تاسو مختلف هغه کولی شئ بوف دا نو مختلف تاسو پکې اضافه کولی شئ پیج کوم پیج کې دا پیج ماته اضافه کا دا کراس ریفرنس دغه لپاره دی ریفرنس موږ دې ته جوړو مثلا ان نوټ پکې ستا کنه ان نوټ ماته اضافه کړي زه کلیک کوم نو ما هغه ځای ته بوځي مثلا دا چپټر باندې مثلا ما کلیک کړئ دا ما سپیس نه ورکړی واځه ډیلیټ کوم مثلا لازم کراس ریفرنس دا کله ما سپیس نو ورکړی مثلا ته چې شي کا فوټ نوټس ما دا کا مثلا دا اولنی فوټ نوټس انتي بس ګوره کنټرول چې ونیسئ او کلیک کوي نو چې دا ګوره ډایرکټ مونږ هغه دا اولنی هغه ته فوټ نوټس راوړل داسې مختلف شیان تاسو ته هغه جوړولی شئ بل دې کې چې دا راځو مارک انټري څه معنا دې کې موږ نومونو شیان مارک کوو چې په هغه کې مو خیال کړی دا د کانکور امتحانو کې یا د پوهنتون امتحانو کې مثال کله چې ریزلټ په دې تایید باندې دغه باندې نوټس بورډ باندې ایښی هر یو کس پکې خپل نوم لټوي که ستا نوم کې مثال فرض کې ما نوم محمد فاروق ستانکزی دی نو زه به اول ځم هغه ام پیدا کوم اول سر کې کوم نومونو کې ام راغلی ده هغه چې پیدا کړو نو پسې ګرځېږم خپل نوم پیدا کوم داسې ډېر چې پر نوم کې مثال علي چې ده مثال عین پکې ده اول سر کې عین خانه به لټي کله چې عین خانه پیدا یې کړله نو هغه بیا کولی شي خپل نوم په اسانۍ سره پیدا کړي ځکه کې ډېر نومونه یې 100-200 نومونه یي نو دغه تاسو کومه څه به دغه جوړوئ نو راځم دلته یو څو نومونه اډ کوم مثلا دا درېږم زه د نیو سپیس پیدا کوم کنټرول پلس انټر کوم چې نو هغه ماته پیدا سي پیج ها مثلا دلته مثال لیکم علي لیکم
کله دا خاص دا هیډینګ کې دا هیډینګ نو بس نورمال کما مثلا نورمال الیسو عثمان سو فاروق عبدالنام بالدی کما فواد علی کما فائز آغا دا رقم نمونه سو لیکل تاسو کولی شئ ډېر نمونه نو زه راځم چې کومه دا یو دانه زه سلیکټ کوم مارک کوم اول راځم علي ته درېږم راځم داسې ځم سلیکټ کړ ریفرنس مینو ته راځم ریفرنس مینو کې چې کومه مارک انټري یو چې کلیک کوم نو دا به چې کوم دا مارک کوم نو کله چې دا مارک سو ګوره تاسې یو رقم نښې هم ګوره ټول مارکس ولو نو که دلته ګوره ښه کړه دا کلوز دا رقم دی موږ کولی شو دا کلوز کوم دا مثال بیا سلیکټ کوم بیا زه مارک انټري ده او بیا دا چې کوم مارک کوم د دې زه هم کولی شو بل طریقې دا رقم ته کولی شو مثال ګوره فاروق ده کلوز کوم نه کلوز ته اړتیا نشته مثال دغه فاروق کلیک کوم د هر ځای کې زه خالي ځای کې به کلیک کوي هر ځای خالي ګوره مارک دا رقم ته هم دا هم عدنان ګوره دلته هر ځای خالي ځای کلیک کوي راغی دا هم مارک مثلا دا فواد ده ازم دا سلیکټ کوم دا هم د خالي ځای کې کلیک کوم دا هم مارک کوم دا رقم ته دا فایز آغا چې ده دا هم کوم دا خالي ځای ورته دې ته ټاکم او دا هم مارک کوم دا هم مارک شو دا کلوز کوو دا ګوره دغه مارک نښه چې دا اوس کومه ځینه موږ بېرته لرې کړو دا به راځو د هوم مینو کې د دې ځای څخه هم لرې کولی شئ او که چېرته مثال کیبورډ څخه شارټکټ کوئ کنټرول پلس شفټ پلس سټار د وښې ګوره عادي لیکل ته راځي اوس راځم دغلته درېږم لاندې اوس راځم دا چې کومه دا تکبندي هغه دا طبقه بندي کوئ مثال نومو باندې مثال دا ګوره چېرته ده انزرټ کنټینټس فرست راوله خو ما رقم ته هغه مثال مثلا دا هغه راځل چې دلته راځم دلته ورته فینسي کلیک کوم ګوره په هغه باندې راغی او دا چې کوم آټو کوم دا چې کله کلیک کوم ګوره ا ګروپ کې څو ګوره ارنان ده علي ده اف ګروپ کې څو ده ګوره فیض آغا ده فاروق ده فواد ده یو ګروپ کې څو ده ګوره عثمان ده دغه دا رقم شیان په تاسو دا په اسانۍ یوز کولی شئ مثلا په اسانۍ بیا نومونه پیدا کولی شئ اوس بیا زه کمپیوټر دا زه ختموم بله دې طریقه یو بل طریقه کې هم کولی شو مثلا دلته زه ورته وایم چې دغه تیمز ده دغه څو ځلې مثال په کومو پاڼو کې دا راغلی ده دا زه سلیکټ کوم راځم مارک انټري ده دلته ګوره مارک آل هم کولی شو که چې دا مارک آل کړم نو د څومره تیم شي دا ګوره ټول دا سلیکټ کوي ټول دا دی راځم دا کلوز کوم او دا چې ده کنټرول پلس شفټ پلس سټار دا هغه ته ختموم بېرته بیا راځم مثلا زه ورته وایم ریډینګ څومره ځلې پکې راغلی ده دا هم زه سلیکټ کوم مارک انټري او دا هم مارک آل کوم دا بیا کلوز کوم همدا رقم نور هم تاسو کولی شئ دلته هم مینو نه بیا دغه کوم بېرته بیا ان مارک کوم رختا کېږم دې ته چې دا اول یا رقم نښه پرې راغله نو دا ان مارک سو اوس راځم بېرته یا خلیج ته به لاړ سو مثلا اوس دلته راغلم مثال د بیا چېرته به لاړ سئ ریفرنس کې اوس چې انډیکس دا دې ته دا فینسي نه باید هغه لرې کړو سمپل هغه ته بیا راولو دا به کلیک کوئ ګوره اوس دلته موږ ته لیکل دا رقم نه ګوره راځي ګوره دا خو هغه مخکیني مارک پیدا کړه زه به دا مخکیني مارک هغه کړم دا به ډیلیټ کړو بل سره بخښنې سره بل سره بېرته دا رقم لیکو سټایل ده راځم مارک انټري ته
د مارک آلیکا دا مې کلوز کړو دا کنټرول پلس شفت پلس سټار بیا راځم ورته وایم ویو که دا هم مارک راته دا هم مارک آل کوم دا کنټرول پلس شفت پلس سټار ګوره هغه سټار چې دغه اته چې پی لیکي او دا نومریکن سټار نه چې هغه دلته نه قبلوي نومریکن سټار اوس راځم بیرته د درې ګل درسم انزرټ انډیکس کې مثلا کې فارمول ورته وټاکې دا به هغه کو او دا به اوکې کو دا ولې ستونزه پکې پیدا شوه دا ستونزه پکې ولې راغله ځکه چې موږ هلته نومونه هم کړي سلیکټ کړي ول مارک کړي دا نوم بیا مارک آل کړل نو دې لپاره موږ تاسو به یو نوی پیج واخلو چې هغې کې بیخي مارک نه وي نو راځم فایل ته فایل کې مثال د کوم نیو ډاکومنټ اخلم د کنټرول پلس انټر څخه هم تاسو کولی شئ نوی ډاکومنټ واخلئ مثال د لیکم یو پاراګراف اخلم پاراګراف به ډېر پاراګراف مثال یو پاراګراف راکړه چې ډېر نو راځم بېرته مثلا ورته وایم دا ویډیو څو ځلې تکرار پکې راغلی ده ما څومره پیجو کې راغلی ده ما ته مثال وښایه دا زه کلیک کوم ریفرنس ته راځم ریفرنس کې چې کوم مارک انټری کوم مارک انټری دې ځل به چې موږ مارک آل به کوو مارک هم ویلې که اوس مارک آل به کوو دا به کلوز کوئ مثال کنټرول پلس شفت پلس سټار دې ته دې لیکل ته به راسي همدارنګه ورته هم دا ډاکومنټ مثال په کوم پیجو کې راغلی ده په ډاکومنټ به هم کلیک کړو بیا مثال مارک انټری باندې کلیک کړو مارک انټری باندې چې کلیک کړو دا هم مارک دا به کلوز کړو مثال کنټرول پلس شفت پلس سټار یو چې دا سټار چې دا ګوره د نومریکن چې کې سټار چې دا کیبورډ کې هغه مو واخلئ هغې نه کار نه کوي دغه بل سټار وواخلئ بیا کار کوي مثال زه راځم هلته به چې کوم مثلا دلته زه یو بل دغه پیج بریک اخلم بله صفحه اخلم راځم دلته د ګروپ کې منځ کې ور بس کې چې د مثال راولې بیلانس صفحې راښکته کېږي اوس مثال زه دې باندې کلیک کوم انزرټ کنټینټس اوس دلته کې چې د مثال موږ کلیک کړو دلته سو مثلا دا پرمیشن نه چینج کوم ګوره دا رقم دی یو ډاکومنټ په یو مثال دوه درې څلورم پنځمه صفحه کې د ویډیو په دویمه درېیمه دومره پاڼو کې شته ده مثال دغه شی دماغ خوښ نه شو مثال لازم بیا دې دا کلیک کوم مثلا بل شی پکې اکوم ورته نمبر هم پکې راواله نمبر چې کوم رقم ته مثال ګوره ټیپ لید نو مثال کوم رقم کاله هغه پکې ورته دغه پکې راواله او دا به چې کوم اوکې کړې او دا ګوره ریپلیس دیس انډیکس ورته یس نو دا ګوره دا رقم ته مې راوستل پکې او مثال دا به لینک نه لري لینک ګوره دې لینک کار نه کوي نو کوم ځای کې د نورو کې لینک کار کوو هغې کې دې کې بیا لینک کار نه کوي اوس راځم بل هغه ته دا مثال کنټرول پلس آل وایم ټول سلیکټ کوم دا ډیلیټ کوم اوس راځم مارک سیټیشن ده ګوره دغه مارک چې ده او دا مارک توپیر هغه ده چې دې کې موږ رولس یا کیس هغه ورکوو چې دغه څه شي لپاره ده او دې کې ریاضي ساده لیکل راتللی مثلا زه د پاراګراف اخلم فرض کړئ فرض کې چې دا مثال څه شی ده دغه دلته به ودرېږي انټر به ووهو فرض کې دا مثال رول لرو چې رول ده مثال رولز مثال لیکم هاسپیټل مثال زه ورکوم هیډینګ به ورکړو ځکه چې دې هیډینګ به کوم ځای نه ورکړو دیز نه به ورکړو مثال هیډینګ 1 ده صحیح شو دا مثال کنټرول پلس آلټ نیسو او کنټرول پلس سی کاپي دا چې کاپي کړله کنټرول پلس انټر پیج بریک نوی پیج مونږ راکړه مثال دا کنټرول پلس وی کوم دا مثلا هاسپیټل دی ایم روډ بیا نن راځو بیا دلته کنټرول پلس انټر وکړو بیا پیج بریک اخلو دلته به وایم چې شی راکړه مثال د ښوونځي سکول زیات اضافه اوس چېرته ځو اوس به راځو دا به ټول یو یو به مارکو
د مارک لپاره مثال در راځم دلته دا رقم د به سلیکټ کړئ هیډینګ چې ونکړو دا به مارک د شین کار نه کوي دلته راځم مارک سیټیشن دا شی کوم د ورته رول ټاکم کټګوري کې چې دا رول ده کنه که کیس ریټیس یا دا نور دا ګورډي ټریشن دا کوم کیس شغی تاسو هغه شی دلته اډ کړئ ورته دا شی دا رولز ده دا چې مارک او دا کلوز دا کنټرول پلس شیفټ پلس سٹار ساده لیکل به تر راسي مثال دا رقم راخته کېږم دی بل دا هم دا رقم دا سلیکټ وکړئ دا هم بیا هم مارک سیټیشن کلیک کړئ دا مجھے رول دا رول چې دا مارک کړئ دا چې کله مارک او دا بیا کنټرول پلس شیفټ پلس سٹار نو راکته کېږم دا بل هم مارکومه دا هم دا رقم سلیکټ وکړئ مارک سیټیشن یو دلته ګور مخکې موږ فکر نو کړ دغه شی دی نیکسټ سیټیشن تاسو کوم مثال دم ساده کلوز مو واخلئ دې ځای څخه کولی شئ په اسانه طریقې سره بل وټاکئ مخکې زما ورته فکر نه دی هغه ته مثال دا شی کوم مارک وخمه رولز یې ما کټګري ما رول دی هم مارک او دا مې کلوز مثال دا چیز هم نه دی دا کومه مثال تاسو صحیح په یاد مې ګور دا دې ځای څخه مارک نه هم لري کړی اوس راځم دلته هم دې اولی پیج ته اولی پیج کې د شی کومه انټر پلس کنټرول پلس انټر خو چې پیج بریک سي دا د نوې صفحه پیدا کوو پکې او دا ولته شي کوله کله د مینس د دې کنه کله مینس کې ستاسو راولې به دا پولیس صفحه ته ښکته کیږي د مینس صفحه ته نه دا اړخته راواله مثال بیا ریفرنس مینو ته ټیپ ته زما ریفرنس ګوره انسرټ ټیبل اف اتھارټي دا کنه سا رولز دا تاسو شانو کې مثال هغه کوته دی په کې مو خیر انټر کې چې دا ګور رولز راغی رولز او فیسټر رول اف روډ کدا رقم د مثال کوم پیج کې دا هر یو پیج مخخای کچیرته دي کې موږ بل رول هم بغاړو په کې اضافه کوو نور راځو نه دغه ته وراسو اخري پیج ته اخري پیج ها سکول نه فونځي نه دی کنه دا به کنټرول پلس انټر کو د بل اضافه کما دا کنټرول پلس وی پیسټ مثال دا زی په ځای مثال درکوم رولز اف جاب جاب اوس بهتر اعظم پورته پوه چې ګوره دلته ګوره اضافه شوی نه ده اوسه پورې دې باندې کلیک کړئ دلته ګوره ان اپډیټ ټیبل دې باندې کلیک نو دلته هم اضافه کیږي کار خدا دې اضافه کیږي اپډیټ ټیبل مثلا کلیک اضافه کیږي نو دا شی ریفرنس بل خاطر کې په هغه کې موږ اخر سره مینینګ وایو د دې نو سره اخر سره به تاسو ورډ بل اخر سره ختم شي